Hello guys and once again welcome to MS English Academy. په انګلیش کې یو متل دی kill two birds with one stone. یعنی په یو غوښ باندې دوه ښکاره کول. خو نن په دې ویډیو کې به تاسو په یو غوښ باندې دوه نه درې نه څلور ښکاره وکړئ. هغه څنګه؟ نن په دې ویډیو کې موږ د انګلیش بیسیک یعنی بنیادي الفاظ ښیو. کوم چې تاسو په خپل خبرو کې روزانه استعمالوئ. او بیا د هغې پښتو کې په آسان طرز سره معنی ښیو. او بیا د هغې اپوزټ ښیو یعنی الټه لفظ. لکه مثال اسمان ته په انګلیش کې ویل کېږي سکای. او د دې اپوزټ چې کوم دی هغه ځمکه ده. ځمکې ته ویل کېږي ارت. Oh, that's no. So don't waste our time. Let's start our topic. Collect. Our first word is collect. د دې معنی ده راجمع کول یا راغونډول. This means to bring something together. For example, let's collect some wood. راځئ چې لږ لرګي راغونډ کړو. Let's راځئ collect راغونډ کړو some wood لږ لرګي. wood دا ویل کېږي لرګو ته WOOD wood دا لرګو ته ویل کېږي. او د دې اپوزټ چې کوم دی یعنی الټه لفظ هغه دی ډسټریبیوټ. او د دې معنی تقسیمول یو څیز په خلکو باندې تقسیمول. فار ایگزامپل they distributed a huge amount of money among the poor. هغوی په غریبانو باندې ډېرې زیاتې پیسې تقسیم کړلې. they هغوی distributed تقسیم کړلې a huge amount of money ډېرې زیاتې پیسې among the poor په غریبانو باندې. POOR poor د دې معنی ده غریب. the person who does not have much lend قرض ورکول یعنی چاته پیسې قرض ورکولو ته په انګلیش کې ویل کېږي lend. for example I lent him some money. ما هغه ته لږې پیسې قرض ورکړلې. I lent ما قرض ورکړلې him هغه ته some money لږې پیسې. money ویل کېږي پیسو ته. او د دې اپوزټ چې کوم دی یعنی الټه لفظ هغه دی borrow. in this mean قرض اخیستل. borrow means قرض اخیستل. for example I borrowed 2000 rupees. ما 2000 روپۍ قرض کړلې. I borrowed ما را قرض کړلې 2000 rupees 2000 روپۍ. so lend means قرض ورکول giving money to someone for some times and the opposite of this word is borrow which means قرض اخیستل. number 3 create. in this mean جوړول. create means جوړول. for example I created this channel in 2022. ما دا چینل په 2022 کې جوړ کړلو. I created ما جوړ کړو this channel دغه چینل mean MS English Academy. دا تاسو چې په کوم چینل ویډیو ګورئ دا ما په 2022 کې جوړ کړلو. now what about the opposite word of this word? the opposite word is destroy. in this mean تباه کول. create means جوړول and destroy means تباه برباد کول. for example PUBG will destroy your future. PUBG بستا مستقبل تباه کړي. PUBG با destroy تباه کړي your future ستا مستقبل and ستا راتلونکي وخت به PUBG تباه کړي. بل لفظ مونږ سره دی means the other word is laugh. خندل یو چا پورې خندل. خندل ته په انګلیش کې ویل کېږي laugh. for example don't laugh at him. هغه پورې مخانده. don't laugh مخانده at him هغه پورې. او د دې الټه لفظ it means the opposite word is cry. او د cry مطلب دی ژړل. laugh مطلب خندل. cry مطلب ژړل. for example every night his son cries too much. هر شپه د هغه زوی ډېر زیات ژاړي. every night هر شپه his son د هغه زوی cries too much. cries مطلب ژاړي. too much ډېر زیات. cheap. in this mean ارزان. cheap مطلب ارزان. او د دې اپوزټ یعنی الټه لفظ چې کوم دی هغه دی expensive. او د expensive مطلب دی ګران. for example it's quite expensive. دا ډېر ګران دی. it's quite دا ډېر زیات. expensive ګران دی. I need a cheap one. زما ارزان پکار دی. I زما need ضرورت دی cheap one یو ارزان غونډه کې
I need a cheap one. زما ارزان پکار دی. Day. د day مطلب دی ورځ. دا خو هر چاته پته ده چې day ویل کیږي ورځ ته. And the opposite of this word is night. او د night مطلب چې کوم دی هغه شپه ده. Day means ورځ, night means شپه. For example, I do it every day. زه دا هر ورځ کوم. I do it. زه دا کوم. Every day هر ورځ. Day ویل کیږي ورځ ته. He arrived last night. هغه تیر شپه راورسېدو. He هغه arrived راورسېدو. last night تیر شپه. last night ویل کیږي تیر شپې ته. چې کومه شپه تیر شوې هغې ته ویل کیږي last night. high اوچت. high means اوچت. یو څه چې اوچت وي په انګلش کې ویل کیږي ډېر. په انګلش کې هغې ته موږ وایو دا high دی. I have a high temperature. زما ډېره زیاته تبه ده. I have یعنی زما ده. a high ډېره زیاته. temperature تبه. low او د دې مطلب دی ښکته. low means ښکته. high means اوچت او low means ښکته. دا دواړه خپلو کې اپوزیټ دي یعنی الټه لفظونه دي. for example, my BP is quite low. زما فشار ډېر ښکته دی. my BP زما بلډ پریشر is quite low ډېر ښکته دی. start مطلب دی شروع. start means شروع او د دې الټه لفظ یعنی اپوزیټ ورډ چې کوم دی هغه دی finish او د finish مطلب دی ختم. start means شروع. finish means ختم. for example, let's start. راځئ چې شروع کړو. let's راځئ چې start شروع کړو. I finished my work. ما خپل کار ختم کړو. ما finished ختم کړو. my work خپل کار یا زما کار. my ویل کیږي زما ته. work ویل کیږي کار ته. life ژوند یا زندگی. and the opposite of this word is death او د death مطلب دی مرګ. life means زندگی. death means مرګ. for example, life is very short. ژوند ډیر لنډ دی. life ژوند is the very ډیر short لنډ. بل example, I felt sad on his death. زه د هغه په مرګ ډیر خفه شوم. I felt sad. زه ډیر خفه شوم on his death د هغه په مرګ. his death ویل کیږي د هغه په مرګ. young او د young مطلب دی ځوان. young means ځوان. for example, you are still young. ته اوس هم ځوان یې. you are ته still اوس هم young ځوان. and the opposite of this word is old. old is the opposite of young. old چې کوم دا الټه لفظ دی د young او د دې مطلب دی زوړ. for example, he is old. هغه زوړ دی. he هغه is old زوړ دی. buy means اخستل. buy مطلب دی اخستل. for example, what do you want to buy? ته څه اخستل غواړې. what څه do you want ته غواړې to buy چې واخلې. for opposite words, sell is the opposite of buy or sell مطلب دی خرڅول. for example, what does he sell? هغه څه خرڅوي. what څه does he sell څه خرڅوي. dear English learners, I speak Pashto very slowly because there is a lot of people who want to learn Pashto also, so that's why I speak Pashto very slowly. absent means غیر حاضر. absent means غیر حاضر. د absent مطلب دی غیر حاضر. څوک چې حاضر نه وي غیر حاضر وي هغه ته ویل کیږي absent. for example, why were you absent yesterday? ته پرون ولې غیر حاضر وي. why ولې were you ته وي. absent غیر حاضر. yesterday پرون. yesterday ویل کیږي تیر شوی ورځ ته یعنی پرون. present دا الټه لفظ دی د absent. present ویل کیږي حاضر ته او absent ویل کیږي غیر حاضر ته. present means حاضر. absent means غیر حاضر. for example, he is also present. هغه هم حاضر دی. he is هغه دی. also هم present حاضر. also also دا ویل کیږي هم ته. دې مطلب دی هم یعنی هغه هم حاضر دی.
old او د old مطلب دی زوړ. old means زوړ. for example it's quite old دا ډیر زیات زوړ دی. it's یا it is دا دی. quite ډیر زیات. old زوړ. new is the opposite of old. نوې دا الټا لفظ دی د زوړ. یعنی مطلب new means نوې. old means زوړ. for example it's new یا it is new دا نوې دی. it is دا دی. new نوې NEW means نوې. long او د long مطلب دی اوږد. long means اوږد. for example my hairs are long زما ویښته اوږده دي. my زما hairs sorry ډېر خلک وایي hair خو دا hair نه دی. ویښتو ته په انګلیش کې ویل کېږي hairs. hairs مطلب ویښته یا ویښتان. are long اوږده دي. my hairs are long زما ویښته اوږده دي. and the opposite of this word is short او د short مطلب دی لنډ. short means لنډ. your hairs are short ستا ویښته لنډ دي. your ستا hairs ویښته یا ویښتان are short لنډ دي. hell او د hell مطلب دی جهنم. hell means جهنم. for example may Allah protect us from hell الله دې مونږه د جهنم نه وساتي. may Allah protect mean حفاظت us مونږه from hell د جهنم نه. and the opposite of this word is heaven او د heaven مطلب دی جنت. heaven means جنت. hell مطلب جهنم. heaven مطلب جنت. for example may Allah grant him heaven الله دې هغه ته جنت ورکړي. may Allah grant him heaven الله دې هغه ته جنت ورکړي. him دا ویل کېږي هغه ته. clean د clean مطلب دی صفا. یو سیس چې صفا وي یا پاک وي هغه ته ویل کېږي clean. clean means صفا. for example it's clean دا صفا دی. it's یا it is دا دی. clean صفا. او د دې اپوزیټ یعنی الټا لفظ چې کوم دی هغه dirty او د dirty مطلب ګندا. dirty means ګندا. for example that's dirty هغه ګنده دی. that's یا that is هغه دی. dirty ګندا. easy ویل کېږي آسان ته. یو کار چې آسان وي بیا موږ وایو چې دا کار ایزی دی یعنی آسان دی. for example learning English is easy د انګلیش زده کول آسان دي. learning زده کول English is دی. easy آسان یعنی د انګلیش زده کول دا ډیر آسان دي. او د دې اپوزیټ یعنی الټا لفظ هغه difficult دی او د difficult مطلب مشکل. د difficult means مشکل. for example English is not difficult English مشکل نه دی. difficult مطلب مشکل. English is not difficult English مشکل نه دی. English is not نه دی. difficult مشکل یعنی English مشکل نه دی. question او د question مطلب دی پوښتنه کول. یو کس نه سوال کول یا پوښتنه کول ته ویل کېږي په انګلیش کې question. for example why do you question everything ته ولې د هر څیز په باره کې پوښتنه کوې. why ولې. do you ته کوې. question پوښتنه د everything د هر څیز په باره کې یعنی ته ولې د هر څیز په باره کې پوښتنه کوې. answer in this means جواب. answer means جواب. د answer مطلب دی جواب. for example I don't have its answer ما سره د دې جواب نشته. I don't have ما سره نشته. its د دې answer جواب. teach او د teach مطلب دی ښودل. teach means ښودل. for example I teach English زه انګلیش ښیم. I teach English زه انګلیش ښایم. زه teach ښودل English. and the opposite word is learn او د learn مطلب د زده کول. learn means زده کول. for example you are learning English تاسو انګلیش زده کوئ. you are learning English تاسو انګلیش زده کوئ. learning مطلب زده کول یا زده کوئ. weak او د weak مطلب د کمزوري.
weak means کمزوری. For example, my English is weak. زما English کمزوری دی. My English زما English is the weak کمزور WEAK سپیلنګ ته ګورئ WEAK د دې مطلب دی کمزوری او WEEK د دې مطلب دی هفته. And the opposite word is strong or the strong مطلب دی مضبوط. Strong means مضبوط. For example, your English is strong. ستا English ښه دی یعنی ستا English مضبوط دی. Your ستا English is the strong مضبوط یعنی ستا English ښه دی. Slim او د slim مطلب دی نری لکه یو موټا وي او یو برابر وي نو دې برابر ته ویل کېږي slim په پښتو کې و نری دی. For example, I am slim زه نری یم. I am زه یم. slim نری یعنی زه برابر یم. او د دې اپوزیټ یعنی الټه لفظ هغه فیټ دی. The opposite word is fat او د فیټ مطلب دی موټا. Fat means موټا لکه یو کس پهلوان وي پښتو کې ویل کېږي موټا. For example, you are fat ته موټا ای. You are ته یې fat موټا FAT fat دا ویل کېږي موټا ته. Friend او د friend مطلب دی دوست یا ملګری. Friend means دوست. For example, I don't have any friends. زما هیڅ ملګری نشته. I don't have زما نشته. Any friends هیڅ ملګری هیڅ یو ملګری زما نشته دی. And the opposite word is enemy او د enemy مطلب دی دشمن. Enemy means دشمن. Everyone is my enemy. هر یو زما دشمن دی. Everyone هر څوک یا هر یو is the my enemy زما دشمن. Succeed او د succeed مطلب دی کامیابی. Succeed means کامیابی. For example, I succeeded in learning English. زه د انګلیش په زده کولو کې کامیاب شوم یا زه د انګلیش په زده کړه کې کامیاب شوم. زه succeeded کامیاب شوم in learning English د انګلیش په زده کړه کې. And the opposite word is fail او د fail مطلب دی ناکامی. Fail means ناکامی. Succeed means کامیابی او fail means ناکامی. For example, you will never fail if you work hard. که ته محنت وکړې نو ته به کله هم ناکام نشې. You will never fail ته به کله هم ناکام نشې. If you work hard که ته محنت وکړې یا که ته سخت کار وکړې نو ته به کله هم ناکام نشې. Okay, I think you enjoyed this lesson. So if you want to learn English in Pashto language, so please subscribe this channel and click the bell icon for more videos. که غواړئ چې انګلیش ژبه په پښتو کې ادا کړئ نو بیا دا چینل سبسکرایب کړئ د خاطر غنټې سره هم دباو کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره. So if you have any question about myself, about this channel, about this video, about learning English, you should ask in comment section. Inshallah I will answer you. کو تاسو سره هر قسم سوال وي زما باره کې زما چینل باره کې زما ویډیو باره کې یا په انګلیش یا د یادولو باره کې تاسو په کمنټ کې ماته ولیکئ. انشاءالله زه به جواب ډېر زر درکړم. See you next time inshallah.